کم دعایتونه چې ما ولستو د سورۃ لقمان نه دا وصیتونو د لقمان حکیم نه دي چې خپل بچی ته دا وصیتونه کړی دي. سو وصیتونه د دینه په مخ کې ایتونه کې الله داغه په قول کې ذکر کړی دي چې خپل بچی ته وصیت کوي. اول وصیت ته دا دی یا بني اقم الصلاه، بلکې داغه نه مخ کې وتویلی دی یا بني لا تشرک بالله، بچه د الله سره به شرک نه کې. ان الشرک لظلم عظیم، بشک شرک ډېر لوی ظلم دی. د هر پلار په ذمہ باندې دا مسئولیت دی چې هغه د خپلو بچو د عقاید اصلاح وکړي او د عقیدې اصلاح شروع کیږي د توحید نه. نو هر پلار له پکار دی چې د خپل بچی د عقیدې د اصلاح کوشش وکړي او دا وایي چې بچی ځان به د شرک نه ساتي، ځان به د کفر نه ساتي چې ستا په عقیده کې نقصان را نشي. بیا رستو ته وصیت کوي د ادب د مور او پلار، چې د مور او پلار ادب وکړي، احترام وکړي، ځکه چې په الله پسې دویم مقام دا د مور او پلار دی. دا د بنده محسنان دي، د بنده سره د الله سبحانه و تعالی نه رسته چې ډېر ښه کړي دي نو هغه مور او پلار کړي دي. او دا یې دویم وصیت شه. په کفر کې به نه مني، په شرک کې به د هغې خبره نه مني او دنیوي خدمت به وله کوي، اگر چې هغه کافر او مشرکان ولې نه. بیا ورته وصیت فرمایي یا بني اقم الصلاه، بچی د لمانځه پابندي وکړي، مونځ وکړي، د لمانځه پابندي وکړي. وامر بالمعروف، او د نیکو حکم وکړي. ونهى عن المنکر، او د بدو نه به خلک منع کړي. واصبر على ما اصابك، او کم تکلیف چې تا ته در رسي نو په هغه به صبر کوې. ان ذلك من عزم الامور. او بل ادب ورته فرمایي ولا تصعر خدك للناس، خپل مخ به د خلکو نه ناړې په وخت د خطاب او د کلام کې، په وخت د خبرو کې دا مخ د خلکو ناړول دا تکبر او لویي ده. دا به نه کوې. ولا تمشي في الارض مرحا، او په ځمکه باندې چې ګرځې نو په تکبر کې به نه ګرځې، د لویۍ او د تکبر نه به ځان ساتي. ولی ان الله لا يحب كل مختال فخور، الله مینه نه کوي د هر خیال جن سره چې هغه ته خپل خیال کې ځان لوی ښکاري، او د هر فخور فخرجن سره چې په نورو خلکو باندې ځان اوچت حسابوي. او اقصد فی مشیک، په تک کې دې میان روي کوه، مه ډېر تیز ده او مه ډېر روزه. واغضض من صوتک، اواز دې ښکته ساته، چغې به نه وباسې. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بشک ناکاره د اوازونو نه خامخا اواز د خره دی. د خرو اوازونه د ناکاره اوازونه دي. دا د وقار او د مروت خلاف عمل دی. چغې وباسې بې ضرورته، د دې نه به ځان ساتي. دا د هغه لقمان چې هغه یو ولی و د الله د اولیاو نه، او خپل بچی ته دا وصیتونه کړي. نو په هغه وصایاو کې یو وصیت دا دی چې ولا تمشي فی الارض مرحا، په ځمکه کې په مخ د ځمکه چې ګرځي نو د تکبر او د لویۍ نه به ځان ساتي.
عزتمندو دا الله د عبودیت او د رب العالمین د بندګۍ ډېر درجات دي، ډېر لوی درجات دي. منازل السائرین یو کتاب دی چې دا د الله د بندګۍ په درجاتو لیکل شوی دی چې په د الله په بندګۍ کې څو درجې دي. دا شرح شیخ الاسلام ابن قیم کړی دی رحمه الله په نوم د مدارج السالکین سره. اصل کې دغه درجات د عبودیت او دغه مراتب د الله د بندګۍ دا مدارج د سالکین دي. نیکان خلق په دې باندې ورخیږي الله ته، او دا د نیکانو د پاره پوړی ده، دا د نیکانو د پاره معارج دي چې نیکان په الله ته ورسي. او د رب العالمین بندگی دا د تواضع نوم دی، دا د عجز نوم دی چې په دې کې به تکبر نه کوي، تکبر به نه وي پکې، لوی به پکې نه. تکبر هغه ګناه ده او دا هغه عمل دی چې دا د الله د بندګۍ خلاف دی. نو سړی چې متکبر جوړ شو نو دا د رب العالمین صحیح بنده نه دی. د الله صحیح بنده او د الله صحیح عبد او د رب العالمین مقرب بنده هغه دی چې پاک عجزي، پاک تواضعي، پاک تکبر نه، او دا هغه کارونه ځانو ساتي چې کوم کارونه دا علامات د تکبر دي دلوی، او دا هغه کارونو اختیارو کې او دا هغه صفاتو چې کوم صفات دا د عجز او د تواضع علامات دي. دا مونږ ته الله فرمایي او دا مونږ ته زمونږ استاد رسول فرمایي او دا زمونږ د رسول د صحابه صفاتو او دا په دې امت کې د اولیاء صفات دي چې په دې کې به تواضعي، په دې کې به عاجزي، په دې کې به تکبر نه وي. ولا تمشي في الارض مرحا، پس مکه باندې با په تکبر سره نه ګرځي. او سوره اسراء کې الله فرمایلی ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. پس مکه کې په لوی سره باندې ګرځي، تکبر باندې کې لوی باندې کې، ځکه چې انك لن تخرق الارض، تزمکا نشش لولای، ته دومره زورور نه یې، ته دومره طاقتور نه یې چې تزمکا وشله. اولن تبلغ الجبال طولا، او دومره دنګم نه چې غرونو ته ورسي. مقصد دا دی چې ستانه لوی کلک مخلوق دا ځمکه د رب العالمین او ستانه دنګ مخلوق دا الله ورونه دي. نو بنده به څه شي او د بنده څه شان دی چې دا تکبر وکړي، په دې ځمکه ته ورګرځي، دا ځمکه ته نشي شلولی، دومره طاقت دی نشته، او غرونو ته په طول کې او په ګدوالي کې نشي رسېدی، په دنګوالي کې. نو ولې تکبر کوي؟ غرونه لا پرېږده، یو غټه ونه چې دې ته انسان نشي رسېدی، په دنګوالي کې دې ته نشي رسېدی. ولته علم یو حکمت بیانوي چې دا انسان که د ګوتو په سر باندې ودرېږي نو دا به د مخکې قد نه لږ دنګ شي، بیا هم غره ته نشي رسېدی. او که دا په دې پوندو باندې ځي او په پوندو ګرځي دا ځمکه نشي شلولی. نو آیا د بنده د شان سره لوی او تکبر خای؟ کلا وحاشا، لا کلم نه خای. او د سره مناسب دا نه ده چې دا د متکبرانه
او په تکبر سره په مخ د ځمکه وګرځي. د دې وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د صحیح مسلم دی، چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اوحى الی، الله ما ته وحی کړی دا ان تواضعوا، چې خلکو تواضع اختیار کړي. التواضع دا د الله د بندګۍ د مراتب او مرتبه ده. التواضع د الله په مخ کې تواضع، د بندگانو په میز کې تواضع، حتى لا يفخر احد على احد، یوم په بل فخر نه کوي، ولا يبغي احد على احد، او یوم په ظلم نه کوي. دا فخر کول چې یو سړی په خپل قوم، په خپل نسب، په خپل رنگ، په خپل مال، په خپل جبه، په خپل ملک او وطن، په خپل پلار او نیکه، او په خپل قام او قبیله او نسب دې په بل باندې فخر کوي، نو دا علامه د تکبر ده، دا د لوی علامه ده. عجز او تواضع دا تقاضا د دې کوي چې بنده په بل باندې فخر نه کوي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې پتا سو کې عزتمن هغه څوک دي چې د رب العالمین نه ډیر یریږي. او چې څوک هغه عربي او که عجمي، السلام علیکم، هغه که پښتوني او که پنجابي، او که بلوچي او سندي، او که هغه د بل نسب او د بل قوم او د قبيله، خو د رب العالمین په نسبت باندې محترم، عزتمن، اکرم او د لوی مرتبه والا او د لوی درجه والا هغه چې د الله په مخ کې د الله په نزاع اتقای متقی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ما ته وحی کړی دا د تواضع فخر به یو په بل نه کوي، ولا يبغي احد على احد، او یو په بل ظلم نه کوي. زمونږ اسلام دا مونږ ته د تواضع درس راکوي او د عجزه او د عجز. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي، دا حدیث صحیح مسلم دی، چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. هغه سړی به جنت ته نه داخليږي چې داغه فضل کې د ذره عمر تکبر وي، د ذره عمر. الله دې موږ معاف کړي. هر سړی د ځان ته وګوري چې په دې کې څومره لوی ده، په دې کې څومره تکبر ده، په دې کې څومره کبر ده. نو کدا پکې وی، نو د الله رسول فرمایلی دي چې دا به جنت ته لاړ نشي. لا يدخل الجنه، زیب جنت ته چې مسلمان دی خو لږ وروسته به ځي، ځکه د ډېر لوی جرم کړی دی. او هغه جرم څه دی چې د الله سره ځان یو شان حساب کړی دی، ځکه تکبر دا د رب العالمین صفت دی. د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د ابو هريره کې او د ابو سعید خدری کې رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یقول الله عز وجل، الله فرمایلی دی، دې ته حدیث قدسی وایي، العزة ازاری، عزت دا زما لنګ دی، والکبریاء ردائی، او لوی زما صادر دی، فمن نازعنی عذبته، څوک چې زما صادر او لنګ راکاږي نو زه به له سزا ورکوم. څوک چې زما صادر زمانه راکاږي او دې لوی کوي او تکبر کوي نو دله به زه خامخا سزا ورکوم. تکبر او لوی دا هغه صفت ناکاره صفت ده، مذموم صفت ده چې دا د رب العالمین د بندګۍ خلاف او د رب العالمین د عبادت او د عبدیت خلاف او د الله د یو صحیح بنده کېدو خلاف صفت ده. د دې وجنه الله سبحانه وتعالى سورہ فرقان کې
دسی فرمایلی دی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، دا الله بندگان وعباد الرحمن، دا الله بندگان، دا رحمان بندگان هغه څوک دي چې پزمکه باندې په وقار ګرځي، په رفق او په لینت او په نرمۍ سره ګرځي، دیو کې لوی نه. دا د رب العالمین بندگان. او څوک چې د الله صحیح بندگان نه دي، نو هغه چې په مقدس مکه ګرځي، نو هغه متکبرانه ګرځي، په تکبر سره ګرځي. دا وجه چې صحابه په صفت کې نرمي ذکر ده. صحابه هغه خلکو چې دا نرم تکبر پکې نه وو. الله سبحانه وتعالى سوره مائده کې فرمایلی یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، اے ایمان والو کو پتا سو کہ څوک مرتد شه د خپل دین نه، نو فسوف یات الله بقوم، الله با هغه خلق راولي يحبهم ويحبونه، شاغب داغو سره الله مینه کوي او داغو مینه بد الله سره. ازلة على المؤمنين، دیو به شفقت کوونکی په مؤمنانو، اعزة على الكافرين، او د کافرو په مقابله کې وسختی. شفقت نرمی د مؤمن په باره کې دا د عجز صفت ده. او تکبر او لوی، جبر، فخر، ظلم، بغي، دا د تکبر صفت ده، دا د تکبر علامه ده. اشداء علی الكفار رحماء بینهم، صحابه مبارک الله فرمایي په کافر سخت او په خپل میز کې رحم کوونکی صحابه خلک. او دا یو مثال ووري تاسو. عمر رضی الله عنه کله شهید رضی الله عنه، او د مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلام مجوسی مشرک کافر عمر رضی الله عنه شهید او زخمی کو. دا زخمی کېدو نه وروسته عمر رضی الله عنه شهید شو. نو د عمر رضی الله عنه خواته یو نوجوان راغی، شاب نوجوان عالم اهل علم، وی چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه. هغه عمر رضی الله عنه تسلی ورکړه چې یا امیر المؤمنین، ستا مقام د الله سره او د هغه رسول سره دا چانه پټ پناه نه دی. بیا الله خلیفہ کړی د مسلمانانو، او په خلافت کې چې تا کوم عدل کړی دی او کوم انصاف دی کړی دی، نو هغه ډېر لوی مقام دی. او دریم بیا درته الله شهادت درکو د خپل د رسول په بلد کې. عمر رضی الله عنه شهادت غوښته، حدیث صحیح بخاری کې راځي چې الله زستانه شهادت غواړم په بلد رسولک، په بلد د رسول ساکي په مدینه طیبه کې. مدا دعای قبول شوه. نو چې دین او جوان ورته تسلی خبرې وکړي او بیا واپس شو، نو داغه دا کپڑا یا لنګو دا د پړکو نه ښکته. عمر رضی الله عنه دا نوجوان را واپس کړي. او عمر رضی الله عنه زخمی ده سخت، چې را واپس کو نو ته وای بچیا دا کپړې او دا لنګ دا به د ګټو نه بره ساتي. دکې دوه فائدې دي. یو فائدہ دا ده چې دا د الله په نسبت باندې د تقوا عمل دی، دا د الله نه یری عمل دی. او دویمه فائدہ دا ده چې دا کپړې به د پزمکه نه خرابېږي. اکثر خلک تاسو ویني چې د ځان په پنسي راکاږي او د ګټو لاندې او د کله سپلو لاندې دا پرتګو دا لباس خرابې په دې ځمکه باندې. ولې کپړې خرابې؟ ولې خپل دا لباس خرابې په دړو کې او په خټو کې او د پیزار لاندې؟ او طالب په دې څوک صدر کې د رب العالمین دشمنی ولې کوي؟ هم د الله د تقوا او د یری نه وته، هم د لباس خراب شي. ورته ویل دا لباس دا به برسه. دا هغه عملو
چې عمر رضی الله عنه زموږ د نبی نه ذکر کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا پنځه به چخته به صحابهو کې د چا لنګ به چخته نو نبی صلی الله علیه وسلم با او تغوسه کېدا او دای وعید فرمایله چې د چا لنګ د ګټو نخکته دا په اور کې سوزي په اور کې وسوزي سخت عذاب ګناه کبیره لوی ګناه هغه دا چې سړی داغه پنسي او داغه لنګ او داغه کپڑا دا د ګټو نخکته شي دا عظیمه ګناه ده عظیمه ګناه او یې په دې کې تکبر خاص خلک دي لکه ابوبکر رضی الله عنه چې هغه بدا کوشش کاوه چې زما د کپڑے برش زما د لنګ اوچت شي بیا به اختیار ته د لنګ کته شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ویلو چې ته په دې خلکو کې نه چې هغه متکبرین دي ته متکبر نه تعالی الله په دې سزا نه درکړي نو کوي به اختیار د چا لنګ او د چا پرتوخ کته شو به اختیار خو په دې الله دې نه نشي خو کدا کار د تکبر د وجه نه کاو او دای د لوی د وجه نه کاو نو په دې باندې رب العالمین به دې رانی شي او څنګه به رانی شي د خپل مولا په اور کې سيزي ځکه دا کار په خپل سره کړی دې ته ویل کېږي تواضع هر هغه بنده او انسان چې داغه لنخ کتاو داغه پر توخ کتاو د ګټونه پوه چې دا متکبر پوه چې دا متکبر دی او دا فخرجن دی او چې دغه کپڑا اوچتا وا نو دغه پوه چې په دې کې تواضع دی څومره خلک په دې معاشره کې منګینو چې دا یو پرتوخ کته دې ګټونه په مانځ کې حقته بهر د مانځ نه حقته دا دې ځان لوی حسابي لکه بنده بس شي یو لوی بس شي انسان بسي او د لوی بسي ستاسو څومره طاقت ده څومره قوت او قدرت ده یو زکام در باندې راغی یو تبي ونی ولی بیا پروتي پکټ کی په ډاکټرانو وګورئ معده مې خراب ده تبه مې ده زکام مې ده پلان کې بیماری ده پلان کې بیماری ده طاقت ده او پیدا ده سره او ګرځي پزماکه باندې داسې چې ته درس استالاس کی زما عزتمندو الله سبحانه وتعالى موږ د دې صفت نو ساتي خپل کپڑے خپل پرتګونه دا اوچت ساتي دا د ګټو نخته کول دا د الله عذاب ته دعوت ده دا الله قهر او غضب ته دعوت ده او دا زموږ د نبی او زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم د خسته خوینو خلاف خوې او خلاف صفت ده او د صحابه کرامو د خسته خوینو خلاف خریم اسدی او صحابیو رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم تذکرہ وکړه وای نعم العبد خریم خبند د خریم دا هغه په غیاب کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی خو لولا طول جمته کده دا وختړي روګدنه وای جمعه وختو ته وای چې دی وګو ترسي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وختو وګد پرې خېدي تر وګو پورې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام ته امتی نشر رسیدي دا وګد وختو او دا وګد سړی دا په بنده کې تکبر پیدا کوي دا په بنده کې لوی پیدا کوي نو د الله نبی زکه د خریم رضی الله عنه مبارک دا فرمایلی وو نعم العبد خریم لولا طول جمته کده دا وختو دا وګد نه وي او دا ډېر خسر او بل و اسبال ازاره دا خسړې ده خو کده د الله په ځان پسې نه راخو دي صحابه ناس چې هغه ته ورسوله خریم رضی الله عنه ته چا دا ویل چې ستا باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او صحابه قینچی راوغسته وختیم وړکړه او عهد وکړو چې زه خپل لنګ دا د ګټو نخکته نه ساتم ځکه دا د خبنده علامه نه ده دا د خو مؤمن علامه نه ده دا د خو مسلمان نه خنه ده چې دا غ پرتوک او دا غ لنګ دا د ګټو نخکته بره وای ساتي نیمه پندې پورې وای ساتي او چې د دینو مخکته شي نو ګټو نه مخکته نه ساتي دا د تکبر علامه ده بل د نبی صلی الله علیه وسلم صفت دا او د تواضع چې
چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماشومان سلام کاوه، ماشومان په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کاوه. دا د تواضع علامه. دریم صحیح حدیث کې راځي نبی سلام براغه وینځ براغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ونیو لری به رسول الله بوت صحابه به ولاړو وینځ به نبی سم د الله سره ونیو او لری به بوت سکار به سحاجت به د الله نبی به بوت زما دا کار وکړه. نبی سم چرته وینځ ته دانه ویلي چې زه سره لازم چرته صحابه هغه ته نه غوسه شو چې یا رسول الله ته اوس د یو خزي سره دی وینځ سره زه یو مونږ پرې دی نه نبی سم بتاو داغه سره بتاو چې داغه حاجت به پوره شو بیا واپس رسول الله. بل نه د نبی صلی الله علیه وسلم د تواضع داوا چې رسول الله سم به خوراک کو نه درې وړه ګوتې دا به سټلې خوراک په درې ګوتې کنه دا درې وړه ګوتې به نبی سم بیا وسټلې. دا د متکبرینو نه خدا چې هغه د خوراک په وخت کې ګوتې نه سټي. تاسو دا ظاهر کې دا ځان ته چغټو د الله په نس غټ نه دي خو په خپل خیال کې او په خپل زعم کې او په خپل ګمان کې غټ دي. یو خو هغه ګوتې سره سټیو نه او بعضې په قاشو خوراک کوي دا د ډېر تکبر د وجې ډېر د لویي د وجې او که په لاس وکړي نو بس هغه پاک را پاک کړي او سټي نه. دا د مسلمان نښه ده دا د مسلمان عادت وي چې کله د خوراک وکړي نو د خپلې ګوتې به په خپله سټي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي حدیث صحیح کې راځي چې د خپلې ګوتې په خپله وسټي یا په بل چا وسټي او دا د تواضع علامه ده او دا کار زموږ استاد نبی کړی صلی الله علیه وسلم. دا د عجز علامه ده. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په کور کې و د کور خدمت به یې کاوه بیزه به یې ودروله د نبی سم په کور کې به بیزه وه پی به ترې لوشل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله خپل پیزار په خپله ګنډه کله به خپلې کپړې ګنډلې د کور کار به یې کاوه. او کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه بهر شو نو خلیفۃ المسلمین او سید المرسلین د ټولو انبیاء سردار او د ټولې دنیا خلیفہ او بادشاہ او د صحابه کرامو رهبر او قائد خو چې په کور کې بولو د کور کار به دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تواضع علامه و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عجز علامه. کپڑے مخبل ګنډلې خپل پیزار به ګنډ خپل بیزه به ودروله وخت به غیا چوله د خادمانو سره به خوراک کو د کمزورو خلکو سره مساکینو سره به نبی سم ناسته کوله د کندو په حاجت او داغو په کار به رسول سم ته چې د دې کندې دا کار وشي ایتمانانو سره به رسول سم ته چې د دې حاجات پوره شي او چې څوک به د رسول سم سره مخامخ لاول به سلام کاو چا بوله چې دعوت ورک نبی سم دعوت قبلاو اگر چې معمولی چیز به چا به نبی سم معمولی چیز ته دعوت کا د الله رسول به دعوت قبلاو. د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ویلو دعیت الی زراع کچرته چا د غړي بيزي دا زراع دای پخکړی یا دا سوی پخکړی نو زبدا دعوتم قبلوم ځکه زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه د لوی نه پاک او د تکبر نه پاک او دا ټول ترغیب مونږ تاسو ته راکړی دی چې دا تاسو وکړو. او د صحابه په صفاتو کې وګوره عمر رضی الله عنه بارک راضي چې عمر رضی الله عنه دغه په خپل شا باندې د ابو مشک قربه چوته وي دا به ډکه کړو دا به راوړل او خلیفۃ المسلمین مسلمانانو خلیفہ. نو عروه بن زبیر وای ما عمر رضی الله عنه ته ویلا یا امیر المؤمنین لا ينبغي لك هذا دا خو تاسو نه خي ته د مسلمانانو خلیفہ د مسلمانانو امیری د مسلمانانو مشري. عمر رضی الله عنه فرمایي ولما اتاني الوفود سامعين مطيعين کله چې وفدونه زما ملاقات ته راځي وفود د دنیا نه وفدونه راتله دغه د عمر رضی الله زمانه کې ډېر لوی حصہ د زمکه د فتح شوی و وای کله چې وفدونه زما ملاقات ته راځي
او زما دې مخې ته ناست یو غوږ راته ایښی او زما تابعداري نو دخلت نفسي نحوه زما په دې زړه کې لږ تکبر پیدا شي چې لکه زه هغه سړی زوم څوک یم نو فاردت ان اکثرها ما زدا اراده کوم چې د خپل تکبر مات کما نو لاړ شم مشک د اوبو راډک کما هغه راوړم چې زما د تکبر ختم شي تکبر مې چرته په زړه کې راشي د ذکر ابو هريره رضی الله عنه کاو ابو هريره رضی الله عنه د لرګو ګډه به راغستو په شا باندې او دا به راوړ چا به ته پوس کو دا ولي کې و دا خپل تکبر په ختمو ما چې ما کې څه تلوي پیدا نشي په ما کې تکبر پیدا نشي په دې صحابه ډېر کمزور حالت تیر شوی په ابو هريره رضی الله عنه باندې د لوګي کوم حالت چې تیر شوی عمر رضی الله عنه داخله په جاهلیت کې سو الله سبحانه و تعالی د مسلمانانو حکام او د مسلمانانو عمرا یو ګرځول د تکبر د ماتولو لپاره به صحابه دا کار کاوه کنه ضرورت وته نو حاجت وته نو زید ابن ثابت رضی الله عنه صحابي دی چې د قران جمع کړی قران زید ابن ثابت جمع کړی رضی الله عنه په حکم د ابوبکر او په مشوره د عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی او ډیر لوی عالم دی ترجمان القرآن ته وي حبر لوی بحر دی بحر دوم ویل شي لوی دریاب دی د علم عبد الله ابن عباس با د زید ابن ثابت صحابي داغه د اوخه مهار او هغه دا بینه ولا زید ابن ثابت ته ویل ما یا ابن عم رسول الله اذا الله د نبی د ترزویا دا کار مکو د کستا شان زمانه ډیر اوچت دي ته خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزویا می بل عالم می عبد الله ابن عباس ته فرمایي وای هکذا امرنا ان نفعل بكبرائنا مونږ ته دا حکم شوی چې د خپل مشرانو ادب بده شي کو دا ادب دی احترام دی دا تواضع ده ټیک د زید رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی خو لیکن تلوی عالمی په صحابه کې زید بن ثابت رضی الله عنه نو بیا زید بن ثابت رضی الله عنه ورته فرمایي وای دا خپل لاس ما ترا وخیا عبد الله ابن عباس ته لاس وغت کو فقبلها زید بن ثابت لاس کول کو او ویل هکذا امرنا نفعل باهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته حکم داد چې د نبی سم د خاندان به د عزت کوو لاس ولخل کته د رسول الله سم په خاندان کې صحابه ته د الله رسول دا تواضع ورخودلی و دا عجز ته ورخودلی و دا خسته صفات خسته تربیت محمد رسول الله کړه صلی الله علیه وسلم د علماء عزت د مشرانو عزت تواضع تکبر نزان لري ساتل د لوی نزان لري ساتل او د تکبر تعریف محمد رسول الله کړه صلی الله علیه وسلم تکبر څه ته وایي تکبر دی ته وایي چې سړی حق پټ کی حق مسله پټ کی او د الله مخلوق او انسانان ذلیل وګڼي په خپل ځان کې او په خپل خیال کې او په خپل عقیده کې د تبل سړی سپخ کاری حقیر ښکاری کمزور ښکاری چې دا څه شی دې ته ویل کېږي لوی هر هغه سړی چې د حق پټون کې دی کاتم د حق دی دا د متکبر او هر هغه سړی چې هغه ته بل سپخ کاری دا د متکبر الله سبحانه وتعالى دې دا صفت زموږ او تاسو ختم کړي د تکبر او د لوی او هغه کارونه چې کوم د متکبرانه کارونه دي د لوی صفات دي چې دا په موږ او تاسو کې دي دا وجه د ګورم په موږ عام عادت سره موږ په دې میز باندې چې خوراک کوو دا هم تکبر دا هم د لوی علامت رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په میز خوراک نه کړ الله نبی په ځمکه خوراک کړ پنځه خپل اوچته ساتلې د فقراو د مساکینو سره تعلق ساتل د غټو خلکو سره نه بلکې د مسکینانو سره د کمزورو خلکو حاجات پوره کړې دي او په خپل کور کې دا شانداو چې مخکې مونږ بیان کړ دا هغه وصیت دی چې لقمان حکیم خپل بچی ته کړو چې یا بنای بچیا تب خپل مخ دا به خلکو نه ناړي او په ځمکه باندې په تکبر کې نه ګرځي
ځکه چې الله د هر هغه چا سره مینه نه کوي، دا سره الله محبت نه کوي چې هغه مختالي خیال جنی په خپل خیال کې او ته ځان غټ ښکاري. خیال کې خیالي خو فرضي خبرې کړه، خیالي خبرې سي فرضي مطلب دی لوی نه دی خو ځان ورته لوی ښکاري. لکه سره چې ځان بادشاہ فرض کړي، سره ځان بادشاہ فرض کړي، په دې سره بادشاہ کی نه بادشاہ کی، او دته بزان په خپل خیال کې لوی ښکاري. او حال دا دی چې دا د رب العالمین په نسبت باندې ډېر کمزور دی او فخور دی، فخر کوي په نور باندې، خپل صفات او خپل په عادت باندې، په خپل قام قبيله باندې، په خپل نسب باندې، په پلار او په نیکه باندې فخر کوي. او دا نور بندگان د رب العالمین دا ورته سپخ کالی، دا ورته کمزوري ښکاري. ابو ذر غفاری رضی الله عنه خپل بلال رضی الله عنه ته ورځي دا ویری د توري زنانه زویا توري ته بلال یو حبشو. ابو ذر غفاری خو د غفار قبیله دی، عرب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ابو ذر تاغه سړی چې پتا کې د جاهلیت خو یو سمشته دی، اوس هم د جاهلیت کارونه کوي. ولې دی بلال ته خبره کړل چې د توري خزي زویا. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله ما خو په اسلام کې ډېر وخت شو، بوډا مو شوم، اوس هم په ما کې د جاهلیت خو شته. رسول الله اوس هم پتا کې د جاهلیت خو دی. رسول الله بکله خپل ملګرو ته غوسه کېده. ناشتا سړی ته نبی سره ډېر غوسه نه کوله چې ناپوه بو جاهل بو. باندې چې په جمعات کې بول وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دته غوسه کېږي نه پوي جاهل باندې چې دی په دې وبو واړو. هغه ته نبی څنګه غوسه نه کړې، هغه په نرمي پوه کړې. ابو ذر غفاری د رسول الله شاګرد دی، صحابي دی، اسلام نه واقف دی. نو هغه ته ویل پتا کې د جاهلیت خو دی. ته اوس هم دا خبرې کې او خلکو ته پیغور ورکې په پلار او په نیکه باندې او په مور باندې. ابو ذر غفاری رضی الله عنه بداغه نرستا چې کومه جوړه به ځان لکو نو هغه جوړه به خپل غلام له وکړ. ما ته د رسول دا فرمایلی چې تا کې هغه شان د جاهلیت خو موجود دی، غلام به ځان سره یو شان دي حساب ټیک د کدا غلام دی، خو چې کومه جوړه په مای نو دا جوړه په غلام وي. څنګه چې زل لباس او پیزار غوندم دغه لباس او پیزار به زما د غلام وي. غلام سي نوکری نوکر به ځان سره یو شان ته کړي، یو شان ته پیزار، یو شان ته لباس. دې ته ویل کېږي تواضع. او دا تواضع ته چا خولې ده؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې ده. الله سبحانه وتعالى په موږ تاسو کې تواضع عجز پیدا کړي او الله دې موږ د تکبر او دلیه او د مذموم صفاتونه الله دې موږ وساتي. او هغه صفات چې هغه معنی ګرځي د دخول جنت ته، د سې سړی جنت ته نشي تللی چې دا هغه په ځل کې د ذره عمر تکبر ذره غسیز د چې په نظر باندې ناراضي دومره تکبر چې د چا په ځل کې وو نو د جنت ته د الله رسول فرمایلی دی بلار نشي. الله سبحانه وتعالى دا صفات زموږ استاد ته لري کې. وصلی الله تعالی علیه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دا سوال چا لیکلی دی چې د جمعې د مانځه مخکینی او وروسته څومره سنت دي، وضاحت یې وکړئ. د جمعې د مانځه نه مخکې سنت مؤکده نشته، چې عام خلک وایي 3 رکعاته سنت مؤکده دي، دا سنت نه دي ثابت. نه 2 رکعاته سنت مؤکده شته، نه 3 رکعاته شته، بلکې د جمعې د مانځه نه مخکې نوافل دي. نفل مونځ دی چې څومره دی کولی شي. وختي مسجد ته راځه، وختي جمعه ته راځه چې څومره نوافل دی کولی شو. 3 رکعات دی کولی شو، 6 دی کولی شو، 8 دی کولی شو، 10 دی کولی شو. دا نوافل مطلقه دي. او نوافل مطلقه دا غیر مؤکده دي، په دې کې تاکید نه شي. که کېو کنه کې خو عمل دی وایي که ثواب بدل الله به درکړي. اما سنت مؤکده غي چې دا غو د کول په باره کې د الله رسول تاکید کړي، قولا یا عملا. قولا معنا فرمایلی چې دا وکاو، عملا نبی سم چرته نه پریږي. لکه وتر سنت مؤکده دي، د ماسپخین عام سنت چې مونږ کو، د ماخام، د ماسختن، د سحر، د سنن مؤکده وي. د سه مؤکد سنت د جمعې د ورځې د فرض مانځنه مخکې نشته دی.
خبره پوه شئ بعضې روایتونه پکې دي کمزوري ضعیف خو مخکې سنت مؤکده نشته کله چې وختي رالی نفل لمونځ به کوې چې څومره دی وکړه حدیث کې هم داسې راځي وصلى ما قدر له سړی وختي راغی او هغه مونځ وکړو چې الله ورله مقرر کړی چې الله ورله هر څومره مونځ مقرر کړی 2 رکعاته توفیق ورله ورکړه د 4 رکعاته توفیق د 6 رکعاتو د 8 د 9 نو د دې نه ځان وساتئ عبادت ښه شی دی خو په طریقه د رسول ښه شی دی چې د طریقې د رسول نه خلاف شه بیا ګوره عبادت دنه بیا بدعت جوړیږي دا بیا بدعت ګرځي دا بیا انسان لپاره د عذاب سبب ګرځي او د جمعې د مانځه وروسته 4 رکعاته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قولی حدیث دی که څوک د جمعې وروسته سنت کړي 4 رکعاته دی 4 رکعاته د سنت مؤکده دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تللی دی د جمعې وروسته 2 رکعاته صرف کور کې کړي صرف مطلب 2 4 نه چې دا جمع شي او شپږ ته جوړ شي او بعض ډېر خلک شپږ رکعاته کوي دا شپږ رکعاته کول سنت دا خلاف سنت دا سنت خلاف سنت دا د ابو یوسف سے مذهب دی امام ابو یوسف یو عالم دی دا قول امام ابو حنیفه رحمه الله امام محمد بن حسن شیبانی د امام صاحب شاګرد د دې دوړو مسلک دا دی چې د جمعې وروسته صرف 4 رکعاته سنت شپږ پکې نشته او دا شپږ رکعاته کول د امام بولی په مذهب خلاف دی غریبانان ته د امام صاحب مذهب نه مار اسی عاشقان امام صاحب مذهب دا دی چې 4 رکعاته وکړي سنت محمد بن حسن شیبانی وی 4 رکعاته وکړي او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دا غدا دی چې 4 رکعاته کوي ها کله رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته کړي نو د جمعې وروسته سنت 4 رکعاته یا 2 رکعاته 4 او 2 یو ځای کې باندې چې شپږ ته جوړ کړي بلکې 4 رکعاته یا 2 رکعاته عبد الله بن عمر جنو طریقه دا چې هغه په مدینه طیبه کې وو نو کله چې د جمعې موضوع کړی شو ابو سیده کور ته لاړ نو کور کې بیا 2 رکعاته کول ولی و ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لیدل عبد الله بن عمر د نبی سم اوخه کې د حفصه رضی الله عنها رور دی او د نبی سم اوخه دی کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو د الله رسول په 2 رکعاته سنت لیدل عبد الله بن عمر په مدینه کې 2 رکعاته سنت د ماسپخین د رسول جمعې پروز د جمعې د باندې وروسته به 2 رکعاته کوي شپږ به نه کوي 2 رکعاته 2 رکعاته یا 4 رکعاته دا سنت دي مخکینی سنت دا په صحیح حدیث کې نشته د دې نظر ساتي څومره چې نوافل دي کوي نو کول شي ها په دوران د خطبه کې چې خطیب خطبه وي او د بهر نه څوک راشي نو هغه 2 رکعاته کوي هغه کینی نه 2 رکعاته کوي د 2 نه زیات باندې کوي څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې پاسه 2 رکعاته منځوک دا د جمعې د سنتو متعلق اجماعي غونډه خبره شو مخکینی سنت نشته او رسته ک 4 رکعاته کې او 2 رکعاته